قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې ډېر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. د امریکا سفارت په کابل کې د امریکا سفارت وایي له کورونا سره د مبارزې په موخه د افغان حکومت په زندانونو کې اړین توکي ویشي. د امریکا سفارت په همدې تړاو په ټویټر لیکلي چې کورونا هر څوک اغېزمن کولی شي، نو ځکه دوی د افغان حکومت تر واک لاندې زندانونو ته ماسکونه، دستکش او د میکروبونو ضد توکي لیږي تر څو زندانیان صحت ته پام شي. خوست په دې وروستیو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له اندېښنو سره بیا هم د خوست اوسېدونکو د 1499 میلادي لمریز کال لومړۍ ورځ تر ماښامه په میله ځایونو او د ښار په تفریحي پارکونو کې په میلو، چکرونو، اټنونو او خوشحالیو تېره کړه. چمن کې د کسټم چارواکي په وینا په لومړي پړاو کې د افغانستان لپاره د ټرانزیټ په شیانو بار ټرکونه او کنټینرونه سپین بولدک ته پرېښودل کېږي چې په سبزیانو او میوو بار ټرکونو ته لومړیتوب ورکول کېږي. امریکا پر افغان مشرانو غږ کړی چې خپل سیاسي اختلافات څنډې ته کړي او د سولې په اړه سره ګډ کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یو ټویټري پیغام کې ویلي په داسې وخت کې چې کورونا وایرس په ګرده نړۍ کې په خپرېدو دی، افغان مشران باید اوس خپلو خلکو ته د سیاست پرتله سولې تر بل هر وخت ډېر لومړیتوب ورکړي. هندوستان نن جمعه د مارچ په 20 نیټه د هند حکومت 4 هغه کسان اعدام کړل چې پر یوې نجلۍ د جنسي تیري او د هغې د قتل په تور تورن وه. نږدې کال وړاندې 5 کسانو د هند په نوي ډیلي کې پر یوې 23 کلنې نجلۍ جیوټي سینګ په یو بس کې ډلییز جنسي تیری کړی وه او له هغه وروسته یې سخته شکنجه کړې او د سړک په غاړه غورځولې وه چې څو ورځې وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د دې نجلۍ مور آشا دیوي وویل چې د دغو کسانو له اعدام وروسته به یې د لور روح آرام شوی وي. ولسمشر غني افغان ولسمشر محمد اشرف غني د نوي لمریز کال پیغام کې وایي افغانان اوس له بل هر وخت سولې ته هیله مند دي او باید دې برخه کې له بل هر وخت خپلمنځي یووالی او پیوستون ته پام وشي. نوموړي نوي کال د پیوستون او اصلاحاتو کال وباله او ټینګار یې وکړ چې د سولې او کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره باید ټول سیاستوال سره یو موټی شي. سوله له موږ څخه زموږ د ټولو همغږي او همکارۍ غواړي او رښتونې سولې ته د رسیدو لپاره لازمه ده چې د اصلاحاتو برخه کې لا جدي واوسي. طالبانو په ایران کې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له چارواکو یې غوښتي چې روغتیا ته یې پام وکړي. د طالبانو لخوا رسنیو ته په لیږلي اعلامیه کې راغلي چې دوی د کورونا ناروغۍ له امله د ایران ولس ته د رسیدلو زیانونو په اړه د هغه هیواد د مشرتابه او ملت سره د زړه له کومې خواخوږي څرګندوي. اعلامیه زیاتوي اسلامي اخوت او ایثار په اسلام کې وصل دی. نو د ایران د اسلامي جمهوریت له رهبرۍ څخه هیله لرو چې په هغه هیواد کې له افغان مهاجرو سره د ایراني ملت څخه جلا او متفاوت چلند ونشي، هغوی په زوره له هیواد څخه ونه شړل شي، په روغتیایي برخه کې هم پاملرنه ورته وشي او له هغوی سره د اسلامي اخوت په چوکاټ کې برخورد وشي. ملګري ملتونه افغانستان کې د ملګري ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما مشر تاداماچي یماماتو په افغانستان کې د خپل 15 کلن ماموریت په وروستۍ ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د بشپړ امنیت او سولې راتلو په هیله له افغانستان ځي. ښاغلي یماماتو ویل چې 2020 کال به د میلیونونو افغانانو لپاره د سولې او ثبات زیری ولري، خو لا هم ځینې مهمې ستونزې شته چې افغان باید پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي او شته ستونزې له منځه یوسي. زابل پرون چې په زابل کې طالبانو د مرکز اړوند په سپین غبرګه سیمه کې طالبانو یا د طالبانو نفوذیانو د ملي اردو پولیسو په ګډه قرارګاه برید کړی و او 40 تنه عسکر یې پکې شهیدان کړي وو. که څه هم د اشرف غني ملاتړ او یو شمېر په نوم مدني فعالانو دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې او دا یې د طالبانو له لوري د کابل ادارې په ملاتړ مرګونی برید او ظلم بللی. کورنیو الوتنې د ملکي هوایي چلند اداره وایي د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر کې 90 سلنه الوتنې درولې دي. د یاد ادارې مشر محمد قاسم وفایي زاده وایي په تیرو 15 ورځو کې د ملکي هوایي چلند 90 سلنه د کورنیو الوتنو مخه نیولې ده. د وفایي زاده په خبر افغانستان اوس یوازې متحده عربي اماراتو، ترکیې، اسلام آباد او ایران ته الوتنې لري، خو بهرني شرکتونه لا هم افغانستان ته خپل الوتنې کوي. دی وايي د ایران د ماهان شرکت الوتنې د 14 ورځو لپاره ځنډولې دي. طالبان وروسته تر هغه چې طالبانو ټولو دولتي منصوبینو ته له دولتي لیکو د راوتلو په شرط عمومي عفو اعلان کړه، طالبانو ته د کابل حکومت د امنیتي منصوبینو تسلیمېدو لړۍ چټکه شوې ده. تازه
خبرونه وایي چې د بلخ په 4 ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي مسؤلین د طالبانو لیکو ته ورغلي دي. طالبانو په یو خبرپاڼه کې ویلي د بلخ ولایت چمتال، کلدار، دولت آباد او خاص بلخ ولسوالیو په مربوطاتو کې د کابل ادارې 14 تن عسکر او پولیس د حقایقو په درک کولو سره له خپل دندو لاس په سر او مجاهدینو ته راغلل. کندهار د کندهار ارزګان لوی لارې رغنیزو چارو د بیا پیلېدو په موخه د دواړو ولایتونو د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ غونډه جوړه شوه. د کندهار والي او نظامي شورا رئیس حیات الله حیات په مشرۍ د کندهار ارزګان لوی لارې رغنیزو چارو د بیا پیلېدو په موخه د دواړو ولایتونو د ملکي او نظامي مسؤلینو ترمنځ د ویډیو کانفرانس له لارې د همغږۍ غونډه جوړه شوه. جنوبي کوریا د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې شمالي کوریا د شنبې په سهار 2 لنډ واټنه ویشتونکي توغندي ازمویلې دي. جنوبي کوریا ویلي په داسې وخت کې چې کورونا وایرس په نړۍ د خپرېدو په حال کې ده، دا ډول ازموینې په بشپړ ډول مناسب کار نه دی. جاپان هم د شمالي کوریا د دغه نظامي اقدام پر وړاندې تونغ غبرګون ښودلی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پاکستان د پوځ له لوی رسټي جنرال قمر باجوا سره پر اوږدمهاله امنیتي مشارکت ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن فافون ویلي دي اسپر د امریکا او طالبانو د سولې له وکړې وروسته د افغانستان د پخلاینې په پروسه کې د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه. د هافمون په وینا د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې د امریکا دفاع وزیر د اوږدمهال 2 اړخیز امنیتي مشارکت په برخه کې د پاکستان له حکومت سره د پینټاګون د ژمنې پخلی وکړ. زابل امریکا او ناټو په زابل کې د طالبانو لخوا د افغان سرتیرو وژل په کلکه غندلې. د سولې په درشل او د نوي کال په ورځ دغه کار ډیر بد او له شرمه ډک بللی. وسلوال طالبانو پرون سهار د زابل ولایت د کلات قار اړوند سیمه کې د ملي اردو او پولیسو پر ګډې پوستې د یو نفوذي تن په همکارۍ برید کړی و چې په ترڅ کې تر 22 زیات سرتیري شهیدان شوي وو. په اروپا کې 15 امریکایي نظامیان پر کورونا وایرس اخته شوي دي. په اروپا کې د امریکا د قومندانۍ او چارواکي دې خبر پخلی ترڅنګ ویلي چې پر کورونا اخته امریکایي نظامیان اوس تر درملنې لاندې دي. جنرال تاد ویلټرز ویلي 15 امریکایي نظامیان چې په اروپا کې په ماموریت بوخت وو پر کورونا وایرس اخته شوي دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.